دا خوښه ده ټول ملګري اپو فلوټي ښه خبره ده خلک بس راون شوی دی راونیږي و هيولا لون ده وكسا بتاعن يو ضروري كامل عزیزه مشوره شریدو کسان دا خو بعضې نه ډونې ته دا مشورې مې سره دا غیر له ورکوي چې پښتانه ټول عمر مشورې صحیح صحیح مشه ګاډی بیله ده چې خلک مخکې روډه باندې راوځي راون شي نو بیا انشاءالله آنلاین بیا زه تر اوسه خپل ځای ته ورسوي ملګري پسې مې بیا وګړ بهرحال مې شاهد کې ورسېدلي اول خو ناکېله کولي او مخ ته فلک ورکول بیا مو ورته وویل سره خو مش خو روغلي په دغه نیاتي چې د ډېډ باډي ریسیو کړي دی خو چې دا منسټر صاحب روغلی ده شهریار افریدی روغلی ده هغه به ډېډ باډي ریسیو کوي او په هلیکاپټر شه دی دا مې سره چې یو ولې دی ته حواله کېږي میش دا ورېدلي چې قبایلې شاته ورکوي که چېرې ده ته ورکولی خو دا درې ورځې میش انتظار وکړو په 4 چې دته یې ته حواله شوی وای او ده یې سفر را رسولی وای او هېڅ یا میش په دا باندې اعتراض نشته که چېرې دی ته حواله کېږي شهریار افریدي ته یا ډي سي ته یا کمشنر ته یا چې څه کیا ده ازي کینوس ته که هغه ته حواله کوي میش په دا باندې هېڅ اعتراض نشته میش ته خپله ډېډ باډي پچار دو خپل میت پچار ده میش ته بهرحال خبر مې ورولو چې دا یې روغلی دی چې زه ورغلم ازي که چې کوم د افغانستان د مومند قبیلې د مشرون وي لوړ وي هغه وایي چې دا میندلی میش ده دا نه د افغانستان حکومت میندلی ده او میش د افغانستان حکومت ته نه ده ورکړی نو چې میش د افغانستان حکومت ته نه ده ورکړی میش د پاکستان حکومت ته نه ورکوي دا میش اوس د قبیلې خپله مسلې دي په خپله چې میش یوه قبیلې ته میلاو دو میش به خپله قبایل وروڼې ته ورکوي او میش به چې کوم د حکومت چې کوم نمایندګان دي دا به میش هغه ته نه هینډ اوور کوي بیا مو چې کوم هسې کوي منسټر صاحب او نره چې کوم کوي هغه ویلوړ وي هغه ته مو دا ریکویسټ وکړو چې بھائی چونکې دی دا اصرار ده نو زه به دی سره نره مشرون بخښنه میش سره چیف صاحب جانومات صاحب او بل منفر ویش مو سره بل صاحب و میش نه نه لوړي دی سره مې مشوره وکړه دی ته مې دا وویل چې یاره مهرباني وکړئ دا شایي خو دی دا انسس کړو چې میش چې د حکومت یو نماینده وي یا پشه
میش هغه ته نه ولګوي. بیا زه واپس راغله چې کوم دوی ته مو دا خوست وکړو چې بس ټیک شوه که دوی ته نه ورکوئ میش ته یې روکوي په قبایلیات یې روکوي چې مثال میش خپل تاسو میش قبایلي ورنئ و دا یې میش ته هینډ اوور کوي. ډیپټي کمشنر خو وایي چې مثال زه قبایل یم او زه به یې سره لوټ خوښه یم. میش راغلي دوی چې کوم دوی دا مطالبه وه چې نه شهریار وایي چې مو ته وزیر اعظم ویلي چې دا ډیډ باډي به ته ریسیو کوې او خامخا به ته ریسیو کوې دا د پاکستان د وزیر اعظم آرډر ده. مو ورته وویل چې صاحب داسې دو چې خو تکلیف په تو تېرېږي نه تکلیف په میش تېرېږي. دا میت دوی ته توس ته نه درکوي. دوی یو ور قسم کړی چې توس ته نه درکوي چې نه درکوي یا په چاره نه چې ته په دا خبره باندې ضد کې. میش به درې څلور مشرون نه راوړي دا مشرون ورسره مولانا صاحب یا او پیر صاحب یا او غونډ وي چیف صاحب حواله نه به مو سره دوی به مو سره لوټ شي. میش به هغه میت یې غځي نه راوړي دمره فصلان نه ده خو دې لاس ورته قدمي نه دي. میش به یې ضروري دي ته به میش اروړه وي چې دې ته میش اروړه وي باز بیا ټیک شوه بیا تاسو چې کوم خپله سرکاري پروټوکول دا په کوم طریقه تاسو یوسف کې توپ جنګوئ ورسره هغه یوسف کې توپ تاسو وکړئ ورسره میش به دا باندې اعتراض نشته. پولیس والا وي ورسره ورته مې چې دوی خدای ملګری او کولیګ و بلکل دوی بیا خپله کاروایي کو. میش چې هغه جسد درچک کړو هغه ډیډ باډي مرچکه کړه چې سه قدمه مو خواستل چې پاکستان حدود ته څرنګه سه قدمه بعد داخل شوي د فوج او د شهریار د او جنسه نه سرکور مخلوق کازي کوي موجود وو. دوی په زره باندې په میش باندې میش ته د کېرو کړه هغه ډیډ باډي میش نه په زره یې وړه او باوجود دې چې دمره شرم او دمره حیا په دې شنه چې دوی ګنټه نه د انتظار کړو هغه سالور ګنټه انتظار کړه سالور ګنټه انتظار کړای دا خو هغه قبایل ویل چې دا ډیډ باډي میش توستا در کوي نه او بیا چې میش ته دا ولا کړه هغه ډیډ باډي میش راخستله او میش مې دلته وروړه ولا دا ډېر د افسوس مقام دا په شهریار افریدي باندې او د پاک فوج چې کی مازی کوي هغه سپویون کرنلون میجرون چې سنا ویلوړي پابند یا کا اف سی ولا یو تا چې سیک خو بهر حال ډېر د شرم مقام دا خدا غونډې ویونه کولون ډېر د شرم مقام دا چې په پټم شي په دا باندې په ډیډ باډي باندې د سیاست کړو او هغه ډیډ باډي میش نو وتسته ولا میش سره بیان درول دیتا مې ولا کوله ځکه چې میش اوله د فیصله دا شوی و چې میش به پولیس ته ورکوي چې دوی خپل سرکوري کته په وچلوي هغه نه بعد به د فیملی سره او میش غونډه په شریکه د مشوره کړی و چې میش به دیتا ولا کی د خپل جنوزه چې کوم سرکوري پروتوکول دا هغه د دوی وکړي نه بعد میش خپل جنوزه اعلان کی. بهرحال دوی وکړه ډیډ باډي یوړه لنډ کوتل ته لنډ کوتل نه دی په اځي کې ځای و بدمزګي وشوه خلک نه پرشتل او دې سپینه خبره کړه او تاسو چې سپینه خبره وکړي کپو هلیکاپټر شي وړي خو میش به راون شي په آرام سره به زون ورسوي که په هلیکاپټر شي مې نه وي دا ځکه میش ته ولا کوي چې میش خپل ډیډ باډي یې سي نه میش ته د ای جواب پر کول نه نه جواب پر کولو د اخر مې هلیکاپټر ولې ته چې چک شو به دې میش ته خبر ورکړي چې ډیډ باډي میش یوړه دوی بس وروړي وي پولیس لاین ته دوی د خپل جنزا وکړو مو چې میډیا ولا مو ته کیمه خبره وکړه چې او تبا چې مخال شي ازي کوي چې میشای دا او په تبا چې بده ازي کوي جنزا وکړو او هغه نه بعد میش خپل نوزه اعلان دازي کوي 10 بجې کړی 10 بجې اعلان شوی دا لیډیز پارک 10 بجې باندې به و لیډیز پارک دا د نواب مارکیټ سره سام ته چې کوم لیډیز پارک ته په 6 سه و دا چې به میش شپه په 10 بجې باندې د جنزا کی او سینا ملګری چې په دا باندې میش سره ډېر خلک ته تحقیق ملاو شو ډېر مشکلو سې کې په چیک پوسټ دراولې وي بالکل مو خو په فیسبوک باندې ولیدل هغه مشر بچا یا په د غرشه پیدل روان او هغه نر پرشول او وازي کوي ورینه نو پرشول نو ډېر د افسوس مقام دا او بهرحال دا یو خبر نه دوی چې د اول د مارک نوونسا او نن پر چې سنا واقعات وشول د یوې خبره بدل به ان شاء الله خو دې د پاکستان ریاست مشته جواب ورکوي او بیا ان شاء الله سنا ملګری چې تکلیف وکړو سنا چې مشکل په ملګری باندې تیر شو مې ډېر زیات مشکوري او الله د تاسو قدر عزت وکړو ان شاء الله دا مزال د رويش دا د یوې ورځ مزال نه دا او ان شاء الله پولاس باندې ان شاء الله جنازاوي او ټول مرګري بیا لاس بچي جوړ نه تاسو مهرباني صاحب دا خبره باز راځي چې په ځای کې موږ څه راځي
یو منټ خالي صبر وکړئ. هذا كور ولا زرع زي تاخذ ليش عمل هذا يا صيرنا سيد الفيوم والله خبر بکواس چه موضوع कम चैनल पे जी तो को वीडियो 200 वाट लाइव लगे ना د کورنار یوري بده زړاوي دي یار خیر او مشران ورغله اوس هغه نه را رسېدو پرون ماښام موږ ته دا خبره ورسېدو چې هلته قبایل وایي چې هغه موږ یې د پاکستان چارواکو د پاکستان چې کوم حکومت چارواکو دوی له نه ورکوو خپل قبایل دې راشي هغه د موږ نه دا جسد چې کوم دی دا واخلي بیا موږ سهار نن ټول مشرانو دا فیصله وکړه نو د پاکستان مشرانو چې ورځو په خپله دا موږ چې هلته لاړو بیا له بارډر کې موږ نه پرېښودو خو بهرحال هغې مخال کې د درېو څلورو ګنټو انتظار کړی خو هغه جسد هغې ته چې کوم نه حواله کېدو بیا زه ورنم نو ما ورته وویل چې زه دې سره خبره کوم جرګه کوم هسې کوم هلته قبایلي مشران وو هغې سره بیا موږ کېناستو زه هم بل مشر وو موږ هغې سره مشوره وکړه هغې ویل چې موږ به یې تاسو ته حواله کړو موږ یې د پاکستان حکومت چارواکو ته نه حواله کوو بیا زه رالم هلته چې کوم مملکت وزیر و شهریار و نوره چې کوم د فوج چارواکي وو هغې ته ما وویل چې یاره دا تکلیف په موږ باندې دا مشکل په موږ باندې نو درې ورځې وشوې په کور هم دی نو دا لنډول غواړي پکار دی چې موږ ورشو دا واخلو د موږ هغې وویل چې بس ټیک ده چې تاسو له درکوي نو موږ ورغلو موږ هغه جسد را واخیستلو کله موږ فقیر ښه راوړلو څنګه مې قدم دی مو کېښودو مولیانو هغه جسد ته موږ واخیستو په زور یې رانه واخیستو موږ خو هم دا اراده کړې وه چې پولیس ته به ورکوو چې دوی به خپل عملیات وکړي هغې نه پس ته به بیا موږ له حواله کړي خو مته په کومه طریقه چې هغې موږ نه وتښتولو واخیستو نو دا مناسبه نه وه نو بیا هغې نه پس هغې یوړو لنډې کوتل ته لنډې کوتل
هلیکاپټر ځای اوس هغوی په 8 بجې جنازې اعلان کړی دی چې هلته وشي نو هغې نه پس په 10 بجې به مونږ دلته په اعتبار فیز 6 سره خوا کې په لیډیز پارک کې د جنازې उधर मुशक्क़त पसंद का शांति टीम में फंसे गए اسمه डाल देना इस पे आप ये भी डाल सकते हैं मोबाइल में भी इसमें रिकॉर्डों का बंद नहीं होगा नहीं इससे हो जाएगा इसमें रिकॉर्ड अच्छा चल फिर इस काउंट करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस वक्त कीजिए पछताना हर कोर ना और हर कली ना دا د خوندې منډې چغې پورته شوې او بیا پې د پاسه د ریاست رویه هم ډېر زور غواړي نن نو وخت داسې دی چې ریاست زورور دی هره که د تحقیق اداره ده که د چا د نیولو اداره ده که د چاته د انصاف ورکولو اداره ده دا ټولې د دوی په کنټرول شوي د دغې خاورې د پښتونخوا هېڅوک پاتې نه شول هم ځوانان یې ووژل علما ووژل شول افیسرز ووژل شول ټیچران ډاکټران د یو سوچ لرونکي یو پیسې لرونکي خلک هم پاتې نه شول طاهر داوړ چا په خودکشه نه دی ویشتلی نه چا په ټارګېټ کې نشته د کور نه وړی دی د اسلام آباد نه ریاست ته وایي په اسلام آباد چې د چا ریټ دی مونږ چې لیدلی دی د ریاست ریټ دی دلته د ریاست ریټ دی که چېرته داسې څوک اغوا کېدی شي دا ټول وزیران دا ټول جرنیلان دا ټول کرنیلان دا په اسلام آباد چې اوسېږي دا خو چا نه کړل اغوا هر هغه سړی چې په دې خاوره د پښتنو خبره کېږي هم هغه ورکېږي هغې دپاره نه اسلام آباد محفوظ دی نه پېښور محفوظ دی نه وزیرستان محفوظ دی معیار یا پیمانه دلته دا نه ده چې ریاستي ریټ چېرته شته چېرته نشته معیار یا پیمانه د پښتنو آواز دی هم که په پښتنو د زړه بد شو دا په د ریاست شیندل نه یو داسې ګناه ده چې هغه څوک معاف کوي نه دا د یوه ورځې کیسه هم نه ده دا مختلف واقعیت مختلف شکلونه چې تیر شوي دي اوس د پښتنو مخ ته خبره ده د دغې کال په جنوري کښې د نقیب واقعه وشوله یاره دا ټول دنیا یې ګواه ده چې چا کړې وه هغه یې نن خلاص کړ ولې چې چا انصاف ورکولو اداره ده او چې کوم دلته د چا د نیولو اداره ده هغه د دوی په لاس شوه دوی نه غوښتل چې راشي بیا موږ څه توقع ولرو نن دا ټول پښتون قام دا وایي چې زمونږ دغې ایس پي زمونږ خدمت کوو زمونږ په بد یې زړه بد ده زمونږ په زړه یې په ښه یې زړه ښه کېدو دا ولس ته داسې لګېږي چې تېر مرګونه چې چا هم داسې زړه لرلی دی له پښتنو سره هغې شوي دي
دوی دی هم هغه شان شماري بیا نن دا ځکه د خبرو په موټ شم زه دومره نه وم چې د دوی ورونه هلته ژاړي او چغې وهي چې ما د خپل ورور دا میت ته ورنږدې کا هغه یا میت ته نه ورپرېږدي امبولانس نه د ورور کوز کو او بیا یې دوی هلیکاپټر ته دغې هلیکاپټر ته د ورور ځای نه کېده د ده د زوی ځای نه کېده د ده زوی په پیدل باندې راځي هلته دا ته عزت ورکوي د شو منټ دپاره خو د هر شی وکړل خو اوریجنل قدر عزت چې واته دې ورکړه یا ته د طاهر دا وړ واقعه ډېره ښکاره ده په دی باندې هېڅوک نه دي اټس کنفیوز خو راشه په واقعه نه بعد دې څه وکړي 26 تاریخ ته طاهر داوړ ورکیږي 28 تاریخ ته د وزیر اعظم ترجمان وی او ای اردو ته وایي چې دا خلک یو ماحول جوړوي د کنفیوژن والا دا یې ورک شوی نه دی دی په خپل کور شه دی او بیا ډېر وخاندي تاسو هغه اډیو واروي دا یې ډېر وخاندي چې زه د چارساده یم نه یم خبر او خلک په امریکا کښې خبر شول یعنې دا د دغې واقعې د پټولو تر آخري حد پوره کوشش شوی دی دا لاش شاخ شوی دی په منځه کې دننه دا لاش یې ورکوه په بدبختي یې دا وه چې تصویر یې ورکړ بیا چې تشیان ووتل بیا پښتنو ځوانانو دعوا وکړه دا په جي ایچ کیو کښې پروت دی نو د ځان نه د تور لرې کولو دپاره یې وویل چې هم ښه دلته دی دا خو خیر پښتانه مزید دې ته تیار دي یا نه دي تیار ذاتي او اجتماعي لحاظ سره موږ نه یو تیار د خاوره باندې جنگ هر سړی تښتي چې که چېرته زه به بچ شم څوک بچ کېږي دا ولاړ خلک یو کس راته ووایي چې نه به زه په ټارګېټ کلي کښې مرم نه به زه په دماکا کښې مرم زه به نه اغوا کېږم د ځینې ځای نه به زه ووایم چې د دې سړي حقوق میلاو دي څوک نه دی په خطر اخښېدلی مونږ عجیبه خلک یو چې هلته د کویټې نه راواخله تر بونی را پر ژړا د فریاد د څوک زوی غواړي څوک لاش نه موندوي څوک څه کوي او هلته د لاهور نه پنډې پر ژوند یو بیخي بل دی نو رحم مونږ دا سوال ستي چاته نه کوي چې په مونږ رحم وکړي نه کوي را باندې دا 100% کنفرم ده چې په مونږ باندې رحم نه کېږي دا سوالونه پښتون هم مزید چاته ها دومره دا چې د کیسې ښکاره کېږي پښتانه ډېر پیري ماغزه لري که یو ځل یې داسې فیصله وکړله چې ته دغې عدالت شې زما قاتل ته سزا نه ورکوې نه مې قاتل معلوموې نو زه بیا خپل عدالت جوړوم دا پښتنو عدالت که ولګېدو بیا به ډېر جنرالان ته ووینې چې پټ پټ ګرځي چې ښکاره نه شي ګرځېدلی جنګ دی د ډېر وخت نه روان دی نامعلوم جنګ دی د پښتنو نه دی پښتانه کښې دننه که نامعلوم افراد وایي دا لفظ ته په پښتو کښې لفظ نشته تر اوسه پورې ټارګېټ کیلینګ دپاره په پښتو کښې لفظ نشته تر اوسه پورې نو معلومه شوه چې دا زموږ د کلتور خبرې نه دي بل ځای نه راباندې راتپلې شوي دي جنګ چې بس شي بیا به هېڅ نه وي د دې جنګ بس کولو دپاره زموږ د ژوند د آخري ساعت سره به کوششونه وي او د نن د طاهر داوړ واقعه د معاف کولو نه ده د یو پښتون هم د معاف کولو نه ده خو د نن رویه هم په زړونو ډېر داغونه جوړ کړي کېدای شي هغه بیا ستا په مکاري او په خوږې خبرې نه شي راغلی انصاف به غواړي Gracias.
دوره ښایسته وي ور روان یو د ښځو زړه دې واورېدلې بس ټایم یې ورکړی